بسم الله الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا. محترمینو، یو محترم رور دا پوښتنه کړې ده چې موږ دلته په دوبۍ کې نانوایي دپاره د ډوډۍ پخولو دپاره یو تنور ځای په کرایه نیولی، نو موږ څو وخت استعمال کې اوس مې هغه ځای مثلا موږ په 50,000 په کرایه نیولی دی د څو میاشت دپاره، اوس مې هغه د هغونه میاشت دپاره په لک روپۍ بل چاته په کرایه ورکړي، نو په دومره اضافي کرایه باندې و چاته ورکول دا زموږ دپاره جایز دي چې مالک ته خو موږ 50,000 ورکوو او بل چاته چې بیا موږ په کرایه ورکړي د هغه څه لک روپۍ اخلو. دا د شریعت په رڼا کې څنګه؟ تعلیم الاسلام اداره ستاسو د دیني پوښتنو ځوابونکی مولوي عبدالرحمن سمین صاحب. محترمینو، که چیرې دغه دکان وي یا مکان وي یا دغه د تنور نانوایي ځای وي، که په دې کې تاسې مرمت کړی وي، په دې کې تاسې د تنور دپاره ځای جوړ کړي، په دې کې تاسې کړکیانې جوړ کړي، دروازې دې لګولې، رنګ او روغندې ورکړی وي، تا خپل ځانه په دې کې یو نوی کار کړی وي، نو بیا دا مخته ته پر زیاته کرایه باندې ورکولی سي. که تا په 50,000 نیولی، مخته بیا په لک روپۍ ورکولی سي. او که چیرې تا مرمت نه وي کې کړی، تا الماري یا تنور یا بل داسې اضافي کار نه دی کې کړی، نو بیا ته د هغه اصل کرایه څه زیاته کرایه باندې نه سې ورکولی. په حواله سره د فتاوای هندیه جلد نمبر 4 صفحه نمبر 425 کتاب الاجاره، د غرنګ راج محتار جلد نمبر 6 صفحه نمبر 1. محترمینو، تاسو خپل حال ته وګورئ چې تی په دې کې نوې کار کړی دي، اضافه په دې کې مرنګ روغن یا د بجلی فیټینګ یا داسې دروازې یا کړکیانې یا الماري یا تنور شی جوړ کړی دي، کوم جوړ کړی دي، بیا چې مخته په هر څو کرایه ورکوي څه مشکل نه لري، او کوم هېڅ کار لاس نه دی کولی ته په زیاته کرایه ورکوي، نو دا بیا جایز نه دی ورسره.